السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو هیوادوالو، تاسې پوهیږئ چې موږ کوم کام یو. موږ هغه کام یو چې خپلې خویندې د پیسو په مقابل کې داسې یو ځای ته لیږو چې هلته ورته هیڅ نه ګورو، نه ورته خاوند ګورو چې ښه دی او که بد، نه ورته نور شیان، حتی خپلې خویندې په بدو کې ورکوو. جرم ورور کړی وي مګر سزا یې یوه خور ګوري. خوشبختانه به ووایمه چې په دې کام کې داسې خلک هم شته چې خپلو خویندو ته حق ورکوي. موږ یو خط لیکلی، تاسې به هغه کور ګورئ چې دغه کور خپل وروڼه راپورته شول، خپلې خور ته یې حق ورکړلو. الحمدلله. او دغه بهترینه شیبه تاسې موږ سره په همدغه ویډیو کې وګورئ او دغه ویډیو در سره شیر کړئ نن، تر څو ټولو هغه قام ته ورسیږي چې د خپلو خویندو په حق کې ظلم کوي او حق نه ورکوي. زما دپاره ډېره بهترینه لحظه همدغه ده چې ورونه راپورته کیږي، خپلې خور ته حق ورکوي. واقعا خوشحاله یم دوستانو. بیا هم یادونه کوم چې دغه بهترینه لحظه د موږ سره وګورئ چې خپل ورونه به خپلې خور ته دغه کور چې تاسې ګورئ دا به ورکوي او دغه خط باندې به ګوتې لګوي. راځئ موږ سره. وحدت وطن دا جنت جنت وطن. قدرمن لیدونکو، پوهېږئ هغه غیرتي ورونه چېرته دي؟ هغه غیرتي ورونه دغه کور کې دي. دروازه ټک ټک کومه، داخل ته ځمه، بیا هم چې دغه بهترینه لحظه له موږ سره وګورئ. واقعا زه نن ډېر خوشحاله یم. راځئ له خیره موږ سره. منسي محترم جوړې خیال خدای. قدرمن لیدونکو، راغلم هغو غیرتي ورونو ته، کوم ورونه چې خپلې خور ته یې حق ورکړی ده، کوم ورونه چې دغه زړه یې لوی کړی دی. دغه په موږ باندې د خویندو حق دی، باید خپل حق ورکړو. مولوي صاحب ستړي مه شئ، بیا هم خیر راغلی. نصیب شه که خیر، ته څه راغلی ښه کروان صاحب؟ شکر الحمدلله. نه چا سره پړای شو نه مړای سره پړای شو. ډېره زیاته مننه. نو تاسو باید ډېر احترام کړی وای. قدرمن اوسئ مولوي صاحب. که وایم که 2 میاشتې زه هم نور رژه هم ونیسم، زه به هېڅ هغه رژې تاثیر په مونې نه وي، ځکه دومره نن خوشحال یم، دومره خوشحال یم چې حد نه لري. تاسې هغه غیرتي خلک یې چې واقعا نن ثابته کړله چې خپله خویندو ته حق ورکړلو. دا ورونو مې چې کله مشوره کړله د زه یې دغه خور ته وقف کولو، چا دغه خبره ول شروع کړله؟ دا خو د هر یو ورور تلیفون ورته کړی دی چې موږ خو دا رقم ته یو د خپل خیر ته خپل حق ورکوو چې کوم په میراث کې موږ سره شرعي حق لري هغه ورکوو. د هغې نه اضافه یې که ورته ضرورت شو موږ ورته تیار یو چې ویې رکړو. تو څه نظریه ده؟ الحمدلله. دا خو ډېر نیک اقدام دی، دا خو ډېر ښه اقدام دی. تاسو ته اقدام کړی دی، نو مطلب دا دی چې موږ ته د منلو وړ دی. ویرې کوي چې هر څومره غواړي د خیر بیا چې څومره حق د ورونو سره رسېدو چې دغه 2 خواندې شرعان په یو ورور باندې سودي په تقسیم کې حق هم ورکړو. خو موږ دغې ته اماده یو انشاءالله. د موږ ورونه ډېر ښه ورونه دي، ډېر مخلص ورونه دي. الحمدلله. دې ته اماده یو چې د هغه دغې دیوله نه هغې طرف ته پسې خاښې 2 پټۍ نور هم دي، که دا یې کام شو موږ اماده یو چې نه را ورکړو. الحمدلله. دا موږ په وثیقه باندې په لیکلي خط باندې دې خیر ته د تاسو په حضور کې تسلیم کوو او د سوشل میډیا یې لارې نه انشاءالله تعالی دا په تاریخ کې وي دا ویډیو چې دغې به نه څوک په دې دنیا غوښتونکي وي نه یې په قیامت کې غوښتونکي وي. او خیر لیر خو د ورونو سره ډېر حق لري چې باید موږ ډېر څه ورکړو. ډېره مننه مولوي صاحب. خوشحال اوسئ، سلامت اوسئ. الله پاک دې تاسو رقم د غیرتي ورونه نور هم ډېر کړي چې خپلو خویندو ته حق ورکړي. قدرمن لیدونکو، تاسو باندې م غږ کوم، راځئ خپلو خویندو ته حق ورکړو. دغه یو ژوندی مثال دی. خویندې په موږ باندې حق لري، موږ کوم احسان دوی باندې نه کوو، دوی موږ باندې حق لري. لیدونکو، دا چې خپل ورونو ورسره غیرت کړی، خپل ورونو هغه خپل حق خور ته ورکړی، یو حق موږ تاسې باندې جوړیږي د دې خور چې دا خور ټیټ وضعیت کې ده. دا خور که وګورئ حتی دروازې هم نه لري. راځئ ورسره مرسته وکړو چې د دې خور ژوند نور هم بدل شي. ورونو خو خپل حق ورکړلو، کوټې ورته جوړه کړي، شیردولي ورته تاو کړله، خو دا خور ضعیف حالت کې ده، بېوزله دي، بیچاره دي.
راځه چې ورسره همکاري وکړو. داسې یو بل ورور به د دې خور نشي پیدا چې دې خور سره مرسته وکړي، دا ټول شان ورته جوړ کړي. د دومره پښتنو کې یو ورور خو باید پیدا شي او دا غیرت هغه مو وکړي. موږ به هغه همدغسې اعلان کړو چې دغه ورور دغه همکاري موږ سره وکړله چې ورونو خپلې خور سره کړې وه، ځمکه یې ورته ورکړله، یو څه اندازه په دې ټیټ وضعیت کې هم دوی خپل اخلاص کړی، کور یې ورته جوړ کړی دی. او که بل ورور پیدا شي د دغې خور دپاره او سره همکاري وکړي، هغه به همدغسې موږ اعلان کړو چې آفرین دې په دغسې ورور باندې وي چې د سره همکاري یې وکړه، دغه کار یې ورته وکړلو. لیدونکو ورځو هغه د خور سره هم خور به د خط باندې ګوته لګوي، دا کاغذ به خور ته تسلیموو، دا د دې ملکیت شو، دا د دې حق شولو. ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ډېر خوشحاله یم. الله پاک دې داسې ورونه نور هم ډېر کړي. راځئ موږ سره هغه د خور خبرې به انشاءالله واورئ. الحمدلله دا هغه خوشبخته خور ده چې خپل ورونو ورته حق ورکړی دی. شاید ځینې خویندې زموږ دغه ویډیو ګوري، دوی خفه شي چې موږ ته ورونو حق نه دی راکړی. الله پاک دې ورونو ته هم توفیق ورکوي چې د دغه ورور په شان باندې خپلې خور ته حق ورکړي. نن څومره د خوشحالۍ ځای دی چې خپله ورور خط په لاس اخیستی، خور ته ګوته لګوي چې زه ځمکه درکوم، دا ځمکه دې تا شوه، دا کور دې تا شو. دا واقعا د خوشحالۍ ځای دی. خورې ته څومره خوشحاله یې خپل ورونو نه؟ زه ډېره خوشحاله یم خپل ورونو نه چې موږ ته کیر زیر وکړو، زه کې اوسېږم. اول په پردیو کورو کې وو، ډېره نه خوشحاله یم خپل ورونه، ډېره د وویته کم. بس خدای ته د هر چا ته داسې ورونه پیدا کړي امین چې د خویندو حق وپېژني، خویندو ته حق ورکړي. خورې دا تو چې خپل شرعي حق و، دا په تاسې نه کوم احسان د ورونو نه دی. الله پاک دې داسې ورونه نور هم فایدو کړي چې خپل خویندو ته حق ورکړي. الحمدلله ته ډېره خوشبخته یې چې داسې غیرتي ورونه لري. زه هغه بهترینې لحظې ته، کومه لحظه چې خپله خور د یو ورور نه خپل حق ورته رسیږي. نور ټول کار شوی انشاءالله، ټولې ګوتې لګېدلې دي، دې کې شیطان شته، موږ خپله پکې انځه کړي، فقط د خورکۍ ګوته پاتې ده چې خورکۍ ته خپل حق ورسیږي او ګوته ولګوي. نو دغه بهترینه لحظه ده. الحمدلله چې موږ په افغانستان کې داسې غیرتي ورونه لرو. بیا مشلم بلم په وینو کې لطفت وطن، دا جنت جنت وطن. څومره د خوشحالۍ ځای دی، دا څومره د خوشحالۍ ځای دی. الحمدلله ډېر خوشحاله یم، واقعا خوشحاله یم نن چې نن خپل ورور خپلې خور ته حق ورکړلو. الله پاک دې زموږ په ټولنه کې داسې خلک ډېر کړي. راځئ موږ تاسې هم دغه غیرت خو ځان کې پیدا کړو چې دې خور سره هم دغه کور په جوړولو کې کار وکړو. کور یې دروازې نه لري، کړکۍ دي، دغه شیشې نه لري، اشپزخانه نه لري، نور داسې د ژوند ضرورتي د ژوند هغه ضرورتونه چې د کور کې باید رفع شي هغه هم نه لري، کوټې کمې دي هغه هم ورته برابره شي. راځئ دا همکاري موږ تاسې ورسره وکړو، راځئ دغه غیرت موږ تاسې ورسره وکړو. لیدونکو دا خپرونه په ډېرې خوشحالۍ سره پای ته رسوم. البته که چا همکاري وکړله، همدغسې یوه ویډیو په جوړوم چې دغې خور سره یې همکاري کړي، دغه کار یې ورته وکړلو. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځم د خور دغه نیمګړتیاوې هم ورپوره کړو. تر بیا ښې چارې ښه درته غواړم. دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن. غرونه د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي، وګورې شمشاد مخ پر قبله ولاړ اذان کوي. لنډې مشه عمر په ښکلای برکت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن. ډېرې په بنسټ کې نظرانه